رونو لکه څرنګه نبی پاک علیه صلوات و سلام په بشري اعتبار سره دغه دنیا ته تشریف نه راوړی. د دینه قبل د نبی علیه صلوات و سلام په تورات کې صفاتونه ذکر شوي وو. همدارنګه په انجیل کې د نبی علیه صلوات و سلام قسمه قسم اوصاف ذکر کړي وو. الله تبارک وتعالی بیان کړي وو. لکه څرنګه قرآن کریم کې الله فرمایي چې د نبی علیه صلوات و سلام صفاتونه موږ په تورات او په انجیل کې بیان کړي وو. همداشان د دې به یو مثال د حدیث موافق او دغه واقع مطابق په یو مثال لګوي چې نبی علیه الصلاۃ والسلام مبارک د یو يهودي پښتنې لوي راغی او آیا يهودي یو ځوان هلک و دغه پښتنه بیمار پرسه د پاره وی راغی او دا نبی علیه الصلاۃ والسلام یو خصوصیات یو طریقه د نبی علیه السلام و چې نبی علیه الصلاۃ والسلام به د خپل مخالفین هم بیمار پرسی کوله او پښتنه به کوله. نورنو چې نبی علیه الصلاۃ والسلام د غزوان يهودي پښتنې لوي راغی نو دغه يهودي پلارو هغه تورات کتاب ته ناسو ته تورات تلاوت کولو. چې نبی علیه الصلاۃ والسلام دغه يهودي پلار ته یې چې زه تعالی قسم در کوم چې په دغه تورات ته چې کوم کتاب ته تناسي زه تعالی قسم در کوم چې په دې کې د ما صفاتونه ذکر دي او کنه. نورونو سګوري چې د يهودي چې کوم دی دا ورته جواب ورکوي تلاوت روان کړی دی او ورته یې چې لا یعنی په دغه تورات کې اے محبوب علیه السلام تا صفاتونه نه ذکر شوي. اے د الله رسوله په دغه تورات کې تا صفاتونه نشته دی. نورونو په دې ټیم کې د حکوم ځوان چې نبی علیه السلام بیمار پرسه لراغلی او پښتنې لراغلی و نو دغه ځوان چې کوم دی आवाज وکړلو او نبی علیه الصلاۃ والسلام ته عرض وکړلو او ورته فرمایي چې د الله رسوله والله نجد صفتک ومخرجک. اے د الله رسوله موږ د رب باندې قسم دی په هغه رب باندې چې چا تورات کتاب نازل کړی دی چې مونږ د تا صفتونه په تورات کتاب کې موندلې دي او الله تبارک وتعالی په خو صفتونو سره په تورات کې چې کوم دی موصوف کړی. نورو نبی علیه الصلاۃ والسلام دا یو لوی مرتبه والا انسان الله تبارک وتعالی را لګلې او سګوري چې په دې ټیم کې د حکوم يهودي ځوان بیمارو چې کله د الفاظ ویل ایمان راړو په دې ټیم کې دغه دنیا نه تشریف یوړو او وفات شو. نبی علیہ السلام فرمایي چې یو سړی یو ځوان يهودي هغه اقرار وکړو نو الله تبارک وتعالی په دغه اقرار ولا جنت ور نصیب کو. پلار یې هغه انکار وکړو الله تبارک وتعالی په دغه انکار جهنم ورته ور نصیب کوي.